السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پښتو سکیچ زده کړې ته پخیر راغلاست. په دې برخه کې تاسو ته د صوتي اپلیکیشن د جوړولو مکمل طریقه ښیو چې څنګه کولی سو صوتي نعتونو یا هم ترانو څخه اپلیکیشن جوړ کړو. نو راځو لومړی موږ سره یو تیار اپلیکیشن داسې موږ جوړ کړی دی، نو هغه ګورو مثال چې په دغې طریقې سره یې جوړوو. نو دا هم د شروع څخه کولی شئ تاسو په دې کې هر رقم ډیزاین خپل ځان ته د شروع د صفحې لپاره وکئ، او داسې ده د ترانو لیست ده. نو ما په دې کې فی الحال 4 ترانې اچولي دي چې 4 واړه دلته موجودې دي. مثال هر یو ته تاسو کولی شئ بیل بیل عکس ورکئ، او یا هم تاسو کولی شئ یو عکس ورکئ. نو تاسو مثال په لومړۍ ترانې باندې کلیک وکئ، نو دلته مثال کله دا پلی کېږي، او یا هم مثال په دغه باندې کلیک وکئ دا خپله پلی کېږي. مثال دا هم همدارقم نو دا یې هم مثال ترانو هغه سو، او دا یې هم سلیک بار سو. مثال تاسو یې تېرولی او دې خوا مثال بېرته شاته کولی شئ، او دا بټنې چې دي دا مثال 10 ثانیې تر اوسه چالانه چې مثال صوتي چالانه وي نه وي مثال، نو دا مخته او شاته نه ځي. مثال زه یې نو دا یې هم مثال ټول ترتیب ده. راځو نو ته موږ دا پروجیکټ مخکې جوړ کړی ده. اوس مثال تاسو ته د همدې پروجیکټ لینک د همدې ویډیو په ډسکریپشن کې ږدو. نو تاسو به راسئ مثال چې کله مو ډاونلوډ کړه له ټلګرام چینل لینک به تاسو ته ایښی، په ټلګرام چینل نه به یې را ډاونلوډ کړئ. کله مو چې ډاونلوډ کړه نو تاسو به بیا دغه ریسټور پروجیکټ باندې کلیک وکئ. نو تاسو چې کوم ځای کې ډاونلوډ کړی له همغه ځای څخه به یې راواخلئ. نو دلته ما اوس زموږ سره دلته موجود ده، نو تاسو به دلته دا سلیکټ کئ او سلیکټ به بیا کلیک کئ. نو دا ریسټور کېږي. نو مثال ریسټور سو، شاته وځو. مثال دلته به تاسو دا تازه کئ. مثال دغه لومړی دا خو پخوانی و، دا لاندنی، او دغه چې ده دا اوس راغی. نو په دې باندې به کلیک وکئ. په دې باندې مو چې کلیک وکړ نو دا یې هم مثال د ترانو لیست ده. او که غواړئ مثال تاسو د شروع صفحه ډیزاین کړئ، دا دوهمه صفحه چې ده دا د شروع صفحه ده. نو تاسو کولی شئ مثال نورې صفحې هم ورکړئ، مثال کورپاڼه. نو که مثال کورپاڼه اول جوړوئ او له هغه نه بعد بیا د ترانو لیست ورکوئ، نو تاسو به مثال د شروع له صفحې نه چې ده هغه لپاره مثال دلته مونږه مین اکټیویټي ټاکلې. تاسو دلته کورپاڼه اکټیویټي جوړه کړئ، بیا به له دې نه کورپاڼه اکټیویټي ته بوځئ، او له هغه نه به بعد بیا تاسو کولی شئ مثال د ترانو لیست ته یعنې مین اکټیویټي ته راولئ. نو دا هم مثال د هغه ډیزاین شو. نو اوس راځو مثال څنګه کولی شو دلته خپلې ترانې او د ترانو نومونه او عکسونه ور اضافه کړو. نو راځو ایونټ برخې ته. لومړی چې دي دغه بلاکونه چې دي په شنه رنګ کې چې دي، یو خو دا پورته دي، زه تاسو ته په نښه کړمه. دغه بلاکونه چې دي، دغه بلاکونه دا به تاسو ته زموږ د همدې ویډیو په ډسکریپشن کې به لینک کېږدمه، تاسو به یې زموږ د ټلګرام چینل نه را ډاونلوډ کړئ. دا بلاکونه چې مثال تاسو سره یې بیا په اپلیکیشن کې مشکل نه پیدا کېږي. او راځو اوس د ترانو اضافه کولو هغه ته. نو دغه 4 بلاکونه چې دي دا د ترانو برخې دي، مثال ترانې لري لیست برخې دي. نو راځو مثال موږ لومړی دلته څوک چې واوري مثال دا هغه دا ترانه دوهم، درېیم، څلورم، پنځم، نو دلته هم تاسو ته دلته درته ښودل کېږي مثال دا دی. نو دا مثال ترانو 4 ترانې دي. مثال دا 4 ترانې مثال تاسو غواړئ چې مثال 20 ترانې، 10 ترانې همداسې دا کاپي کوئ، دلته چې ږدئ چې خپل هغه نومونه یې ور بدلوئ، بس خلاص. نو دا یې هم د ترانو
د نومونو ورکول شول، چې مثال هر څومره ترانې ورکوئ دلته به د هغه نه بعد چې مثال ترانې دلته نومونه هم ورکړو، غواړئ چې مثال د ترانې فایلونه یعنې MP3 فایلونه چې دي هغه به راسئ دلته دغه درې ټکو باندې به کلیک وکئ، درې ټکو باندې چې کلیک وکړو بیا به راسئ د اسیټ برخې ته، بیا به راسئ د دغه درې ټکي به کلیک کئ او اسیټ دغه برخه چې ده دا به خلاصه کئ. نو مثال دلته اوس ترانه اچوئ، مثال ټولې کومې ترانې چې تاسو اچوئ په دغه ځای باندې به کلیک وکئ. کومې ترانې چې تاسو مثال غواړئ مثال داسې به ټیک مارک کئ، دلته ما سره اوس دلته فلحال ترانې نشته، نو تاسو به داسې مثال ټیک مارک کئ، چې کله مو ټیک مارک کړئ بیا به دا سلیکټ باندې کلیک وکئ، کله مو چې سلیکټ باندې کلیک وکړو مثال دلته اوس زه تاسو ته درښیم داسې به راسي، دا به زه بېرته ډیلیټ کړم ځکه دا ترانې نه دي دا بل شیان دي. نو کله مو چې دا هغه کړه اوس به تاسو دلته اوس مثال ما مخکې ترانې هغه کړي دي، تاسو به دلته بیا مثال کومه ترانه چې لومړی هغه ته به اس یو نوم ورکوئ، کومه چې دویمه وي هغه ته به اس دوه، هغه ټکی MP3 چې په اخر کې د هغه به هم لرې کړئ ترې، دلته اس درې دلته اس څلور مثال، او دا ټیسټ MP3 کې باندې به کار نه لري ځکه چې دا همداسې ټیسټ ده، ده کې که دا ډیلیټ شي نو بیا اپلیکیشن خرابېږي ایرور ورکوي. نو دا هم د دې هغه مثال د ترانو د فایلونو ور اضافه کول. اوس راځو مثال څنګه کولی شو عکس ور اضافه کړو. نو عکسونو برخې ته به راسئ، مثال هر څو ترانې چې تاسو ور اضافه کړي دي مثال 10 دي 20 دي، نو تاسو مثال غواړئ لومړۍ ترانې ته عکس ورکړئ، نو تاسو به راسئ عکس به راواخلئ، نوم به ورکړئ، مثال دلته موږ نوم ورکړی ښه IM دا بیخي زوبل شو، لکه مثال داسې د IM یو شو، یعنې د دا د لومړۍ ترانې عکس شو، داسې د دا د دویمې ترانې عکس شو، دغسې د درېیمې ترانې عکس او دا د هم څلورمې ترانې شو. مثال تاسو 15 ترانې پکې اضافه کوئ، نو تاسو به یو بل عکس هم اضافه کئ IM څلور، او که غواړئ مثال یو عکس ورکړئ نو بیا به تاسو ټولو مثال ټولو ترانو ته یو عکس ورکړئ چې مثال اپلیکیشن هم دروند رانه شي، یعنې وزن پیدا نه کړي، تاسو به راسئ ریسایکل ویو آیټم دغه باندې به کلیک وکړئ، بیا به ایونټ برخې ته راسئ، بیا به دغه آن بین کسټم ویو ته، نو تاسو چې کله راغلئ مثالا تاسو به دلته راواخلئ، مثال تاسو به بیا چې کله مثال ټولو ته یوه عکس ورکوئ هغه ته به نوم ورکړئ مثال IM یو فقط، بیا به دلته تاسو نه ده دلته چې راغلئ دغه ځای کې نو دغه لاندې دا به لاندې راکښته کړئ، دا پوزیشن چې دی دا به ایسته کړئ، دغه به هم ایسته کړئ، دغه ځای کې به تاسو ولیکئ مثال یو، یا دلته هم ولیکئ دغلته راسئ دغه ځای کې، دغه ځای کې به یو ولیکئ، دغه ځای کې یو مو چې ولیکل دلته په انګلیش حروفو بیا ولیکئ د عددونو باندې، نو دلته به تاسو څه کیدی مثال، نو دا به ټول یو عکس واخلي، او که غواړئ مثال هر یو بېل عکس واخلي نو تاسو به دلته راسئ دغه ځای کې دا به بېرته څه کیدی. او بله خبره چې ده مثال چې کله مو یو عکس ورکړ نو تاسو به راسئ په دغه ځای کې نه ده دغه ځای کې سب دا IM دا پوزیشن دا به هم هماغسې هغه کوي، مثال دلته به دا به ایسته کړئ یو به دلته ولیکئ، او په دغه ځای کې هم یو ولیکئ ورته، مثال دا به راایسته کړئ دغه ځای کې به هم په دغه خانه کې مثال زه داسې په نښه کړم په دغه خانه کې به هم یو ورته ولیکئ، نو دا به بېرته دلته کښېږدئ. دا هم څو د عکسونو ور اضافه کول، مثال هغه ته هرې ترانې ته عکس اضافه کول، نور خاص مشکل نشته پکې، که غواړئ مثال خپل د موږ په اړه ورکړئ، مثال تاسو کولی شئ دغه ځای کې دغسې عکس هم ورکړئ، مثال دلته عکس ورکړئ، مثال آیکن ورکړئ، ولاړوالی یې 25 کړئ، بیا مثال هغه ته عمل ورکړئ چې مثال دا موږ په اړه یې، نو دا لکه چې رن شو دلته کینسل کوو. نو نور چې طریقې دي مثال همدغه د درولو په دغه کې نور خپله تاسو کولی شئ زده یې هم کړئ، په هر شي کې دغه کوم بلاکونه چې ما تاسو ته مخکې یاد کړل همغه به ډاونلوډ کړئ، بیا تاسو ته هر څه باندې هغه حاصلېږي معلومات، نو تاسو دا هم نور ټول هغه دي معلومات دي، کوم بلاکونه چې پکې استفاده شوي وو هغه بلاکونه به زه تاسو ته د هغوی لینک به تاسو ته په ټلګرام چینل کې په د همدې ویډیو په ډسکریپشن کې او دا بلاکونه چې دي دا به ټلګرام چینل ته درته
اپلوډ کوم او لینک به درته په همدې ویډیو په ډسکرپشن مخکې له دې چې مثال ویډیو ختمه کړو نو راځو اپلیکیشن بیولوډ کوو. تر څو چې مثال ویډیو نو اپلیکیشن مو انسټال کړ. نو دا هم مکمل طریقه وه، همدا یې مثال مخکې هم نو ټوله طریقه مې در وښودله او د پروجیکټ لپاره موږ فقط په دې هغه کې اسیټ فایل کې چې فولډر کې چې کوم هغه دي د امپي3 د ده سایز غټ ده بیخي، نو په همدې خاطر موږ دا ډیلیټ کوو. او تاسو کولی شئ مثال چې هر څومره برخې خپلې د اپلیکیشن یا بلاکونه مو چې اضافه کړي دي د صوتیانو لپاره هماغومره فایلونه باید په دغه اسیټ په فولډر کې هم موجود وي. مثال د کومې برخې دا فایل چې موجود نه وي نو هغه حتما اپلیکیشن مشکل پیدا کوي، ایرور ورکوي، بیا دې ستونزې سره مخ کېږي. نو دا یې مثال مکمل طریقه وه. او که چېرته مثال تاسو هر یو ته انځور مثال عکس ورکړی وي نو د هغه عکس به هم ضرور موجود وي دلته. مثال لکه 4 دانې عکسونه چې موږ ورکړي دي دلته ټول موجود دي، همدارنګه صوتي فایلونه او دا به هم موجود وي. نو موږ چې کوم پروجیکټ خپروو درته هغه کې به دغه 4 فایلونه نه وي موجود، خو تاسو ته مثال دا باید په یاد وي چې دغه موجود نه دي. او تاسو مثال کوم خپل صوتي فایلونه ور اچوئ هغې ته به همداسې په ترتیب نومونه ورکړئ. مثال S1 مثال ساوند معنا S معنا ساوند 1 یعنې 1 2 3 4 هر څومره برخې چې تاسو ورکوئ باید دلته ورته اضافه کړئ. دا یې هم د صوتي هغه مکمل طریقه وه. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه سوې وي. ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره انتظار وکړئ. الله مو مل شه.